بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ او د صحت جامو مې پر تن وي. ذبیح الله زاهد یم. د تیر په څیر بیا درته د 18 ټولګي د بیولوژي څخه یوه په زړه پورې او جالبه موضوع تشریح کوم. مخکې له دې چې نوې موضوع ته ولاړ شو، موږ او تاسې په تیرو درسونو کې څه ولوستل؟ آفرین، ډېر ښه. موږ او تاسې په تیرو درسونو کې څخیدونکي یا خزندګان ولوستل. څخیدونکي مو ولوستل چې څه شي ته ویل کېږي. آفرین. ریپټایل په لاتیني ژبه کې څه ته ویل کېدو؟ څخیدونکي ته. ډېر ښه. د هغو د ځانګړتیاو په اړه باندې هم پوه شو. موږ او تاسې ولوستل چې څه ډول د وینې دوران لري. ډېر ښه. تړلی. زړه یې څو جوفه دی؟ 3. پرته له کوم حیوان څخه یې؟ له تمساح څخه. ډېر ښه. آفرین. تنفس د سږو په واسطه کوي. آفرین. او جنسونه یې جلا دي او استحاله نه لري. د هغو څخه موږ او تاسې چرمښکۍ او د هغې تر څنګ شی ولوستل؟ تمساح یا کروکوډایل ولوستل. نن راځو یوه بله په زړه پورې موضوع چې د همدې څخیدونکو له ډلې څخه ده هغه لولو. تاسې په خپل محیط کې په هغو ساحو کې چې اوسئ دغه ژوی او دا حیوان مو لیدلی؟ که مو لیدلی وي چیرته ژوند کوي او څومره ډولونه مو د دې لیدلي؟ راځو نن د دې په اړه بحث کوو. آیا دا انځور څه دی؟ آفرین. دې ته څه ویل کېږي؟ کیشپ. د موږ او تاسې د نن ورځې درس موضوع څه شی ده؟ هغه کیشپان دي. راځو په دې اړه به موږ او تاسې وپوهېږو چې کیشپ څه دی، چېرته ژوند کا، ډولونه یې څه دي او کومې نوعې یې لري. راځو د کیشپ د په اړه باندې تشریح ته. موږ او تاسې د څو سره کیشپ هم د کومو حیواناتو له ډلې څخه دي؟ کیشپان. کیشپان په 2 ډوله دي. یو یې عام دي چې هغو ته ټروټایس، او بل یې څه دي؟ سمندري دي چې هغو ته څه ویل کېږي؟ ټرټل. کیشپان هم په وچه او هم په اوبو کې ژوند کولی شي. بدن یې د هډوکو د 2 کلکو کاسو په منځ کې پټ شوی دی، یعنې 2 کلکو هډوکو کاسو احاطه کړی دی. پښې یې 15 ګوتې لري او ګوتې 13 نوکان لري. د حرکت په وخت کې سر، پښې او لکۍ د هډوکو له کاسو څخه څنګه کېږي؟ راوځي. د اوبو کیشپ پښې داسې جوړې دي چې لامبو ورباندې وهلی شي، یعنې د لامبو لپاره جوړې دي. د تنفس لپاره د اوبو په ډېرو ژورو برخو کې د برونش په ډول باندې یا د برانشونو په ډول باندې جوړښت لري چې په ډېرو ژورو اوبو کې د څه شي په واسطه تنفس کا؟ د برانش په واسطه باندې تنفس کا. په وچه کې هګۍ اچوي. په کوم ځای کې هګۍ اچوي؟ په وچه کې. مختلف ډولونه لري. یو ډول افریقایي کیشپان شتون لري چې اوږدوالی یې څومره ته رسیږي؟ افریقایي کیشپان دي چې اوږدوالی یې 3 متره ته رسیږي، یعنې 3 متره اوږده کیشپان هم شتون لري. راځو سکرین ته هغلته د اوبو او وچې د کیشپانو انځورونه ګورو چې د وچې او اوبو د کیشپ جوړښت څه ډول دی. موږ او تاسې چې لومړی انځور ګورو، په دې انځور کې د وچې کیشپ دی. هغه د یوه غار یا د یوه سوري څخه راوتلی دی. چېرته ژوند کا؟ په غرونو کې. یعنې په وچه کې چې وي هغه معمولا په غارو کې ژوند کا. دویم انځور چې هغه دی د اوبو کیشپ دی. د اوبو کیشپ پښې داسې جوړې شوي دي چې لمبې ورباندې وهلی شي. وګورئ دی په اوبو کې دی. دغه انځور چې تاسې وینئ دا د اوبو د کیشپ انځور دی. په اوبو کې هم ژوند کا. راځو ورپسې دویمه موضوع د نن د موږ او تاسې هغه څه دي؟ ماران دي. د مار نوم مو اورېدلی؟ څه ډول جوړښت لري؟ تاسې وګورئ ماران چې دي معمولا اوږده وي، لیدلي به وي، او څه ډول دي د انسان دپاره؟ ضرر رسونکي دي، چیچونکي دي. صحیح ده. راځو د مارانو په اړه به بحث وکړو چې ماران څه ډول جوړښت لري، د څه شي په واسطه حرکت کوي او مغز یا داخلي تکثر او دا په څه ډول باندې صورت نصیب کوي. مارانو ته سنیک هم ویل کېږي.
ماران یا سنیکس. ماران چې دي تاسو لیدلی دي څه ډول جوړښت لري؟ ډېر ښه اوږد او نری جوړښت لري. بالکل. د ملا د کړیو شمېر یې په ځینو کې د 200 څخه تر څو پورې دی؟ له 200 څخه تر 400 پورې کړی لري. ځینې ماران له 200 څخه تر 400 پورې کړی لري. بې پښو دي، پښې نه لري. څنګه دي؟ بې پښو دي. کاذب پتري لري چې د حرکت کې د دې سره مرسته کوي. لیدل کېږي نه واضح چې دغه د ولیدل شي لکه د ماهیانو چې تاسو وینئ. سترګې یې بې زېږمو دي. بې زېږمو سترګې څه معنا؟ یعنې رپېږي نه. آفرین. بې زېږمو څه معنا؟ سترګې یې بې زېږمو دي. دا څه معنا لري؟ یعنې زېږمې نه لري، رپېږي نه. خوله یې ارتجاعي خاصیت لري. ارتجاعي څه معنا؟ ارتجاعي دا معنا لري چې د خوله ډېره خلاصېږي، زیاته خلاصېدلی شي. په خوله کې ژبه ده او غاښونه دي چې د غذا په نیولو او تیرولو کې ورسره مرسته کوي. خوراکي شیان ښوی تیروي، ژویي نه. خوراکي شیان سره کم کوي، ښوی تیروي. خوراکي مواد یا خوراکي شیان څنګه کوي؟ ښوی تیروي، ژویي نه. ښوی تیروي. همدارنګه حس نه لري، د ذایقې حس نه لري. او ماران غوښه خوړونکی حیوان دی. غوښه خوړونکی دي. څه شی خوري چې غوښه خوړونکی دي؟ آفرین. تاسو لیدلي ماران څه شی خوري؟ تاسو محیط کې چې چیرې اوسئ هغلته خو ماران حتمي انشاءالله پیدا کېږي. هغلته چې تاسو ژوند کوئ ماران څه شی خوري؟ ډېر ښه. آفرین. مرغۍ خوري، موږکان، چونګښې او داسې نور شیان خوري. هغه ماران چې زهري دي په پاسنۍ ژامه کې د فنګ په نوم، د څه په نوم؟ هغه ماران چې زهري دي، یعنی ماران هم به زهر شته او هم زهري. زهري ماران په پاسنۍ ژامه کې څه شی لري؟ د فنګ په نوم زهري غاښ لري، یعنی د زهر غاښ لري. چې دا بیا دغه زهري غاښونه چې دي د زهرو د غدو سره کم شوي وصل شوي وي. یعنی یو ریشه یا یو تیوب ورته راغلی دی چې زهري غدې نه په دوی کې څه شی رسي؟ زهر رسي. هګۍ اچوونکي دي. سره کم دي؟ هګۍ اچوي. ډېر ښه. آفرین. هګۍ اچوي او ډېر لږ بیا بچي راوړي. کبرا او کارف. ډېر کبرا او کارف دا ډېر زهري ماران دي. کبرا او کارپ چې دي دا څنګه دي؟ دا ډېر زهري ماران دي. یعنی د دوی زهر چې دي هغه ډېر تیز دي. ډېر د زهر شدت سره کم دی، ډېر قوي دی. راځو د مارانو ډولونو ته. ماران ډېر ډولونه لري چې موږ تاسو دلته په انځوریز شکل باندې د ځینو مارانو ډولونه ګورو. تاسو وګورئ دا کوم مار چې تاسو وینئ دا زنګي مار یا ریټل سنیک دی. زنګي مار یا ریټل سنیک چې په انځور کې معلومیږي خوله یې خلاصه ده، مونږ ته چې خوله یې سره کمته ده، ارتجاعي خاصیت لري. همدارنګه زهري غاښونه یې په خوله کې دي. راځو بیا وروسته موږ تاسو د زهر په اړه غږیږو چې زهر څه دي. همدارنګه دویم ډول یې چې دی هغه هم د اوبو مار دی. دا کوم ډول مار دی؟ دا د اوبو مار دی. نسبتا نورو مارونو ته بې زهرو او یو څه ډولي هم دی. بې زهرو هم دی او څه دی؟ ډولي هم دی. هغه مار چې په موږ تاسو په محیط کې ډېر پیدا کېږي. آیا داسې مار مو لیدلی؟ که مو لیدلی وي دې نوم څه دی؟ تاسو معمولا د دې ډول مارونو څخه ډېر ناراحت او ډېر نارضایت او ډېر مو نه خوښېږي، د دې څخه ډېر ویرېږئ. دا مار چې دی دا څه دی؟ کبرا مار یا کپچه مار چې په موږ تاسو په عمومي اصطلاح یا په خپله وطني لهجه کې ورته وایو هغو ته دا کپچه مار دی. د دې مار زهر ډېر شدید دي. اکثریت خلک د دغې مار څخه ډېر ډارېږي. او بل هم څه دی؟ بل مار چې دی هغه بوا مار دی، افعی مار دی. دو مار ته څه ویل کېږي؟ دا د افعی مار په نامه سره هم یادېږي. افعی مار چې قوي اوږد جبل شکل لري.
او ورپسې چې دی هغه کوم مار دی؟ د بوا مار دی. بوا د بوا مار نسبت نورو مارانو ته بل ډول شکل لري، په رنګ، جسم، شکل، سر کې تغییر لیدل کېږي. دا د مارانو ډولونه وو چې مختلف ډولونه درلودل. څو ډولونه یې موږ تاسو څنګه کړل په انځوري شکل باندې ولیدل. راځو ورپسې له دې څخه وروسته د زهرو له مخې د مارانو ډولونه ته وایو. د زهرو له مخې چې ماران په څو ډوله دي په هغو باندې به بحث وکړو. موږ تاسو د مارانو په برخه کې د زهرو له مخې د مارانو ډولونه وایو. ماران د شکل او د پاسنۍ ژامې د څرنګوالي له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. اول بې زهرو ماران یا ساده ماران. بې زهرو یا ساده. ډېر. دویم چې دي هغه ماران دي چې وروستی انیاب یا د زهرو غاښ یې یا فنګ چې موږ تاسو ورته وی هغه یې چیرته وي؟ هغه یې په وروستۍ برخه کې وي. او دریم چې دي هغه څه ډول دي؟ هغه ماران دي چې د فنګ یا زهري غاښ یا د غاښو زهر چې دی هغه په کومه برخه کې وي؟ په مخکینۍ برخه کې وي. په مخکینۍ برخه کې وي. د زهر له مخې د مارانو ډولونه څه وو؟ اول ساده یا بې زهر وو. دویم هغه ماران چې زهري غاښ یې په وروستۍ برخه کې، او دریم هغه چې زهري غاښ یا فنګ یې په کومه برخه کې وي؟ په مخکینۍ برخه کې وي. دا و د زهر له مخې چې د مارانو ډولونه. راځو دې ته چې زهر څه شی دي؟ د مار زهر څه دي؟ د مار زهر آیا څه ډول رنګ لري؟ څه ډول خوند لري؟ کومه ماده ده؟ په انځور کې وینئ د مار زهر چې دي ژیړ رنګ لري. څه ډول دي؟ ژیړ رنګ لري. بې خونده او بې بویه دي. انزایمي او پروژني خاصیت لري. که چیرې وخوړل شي، یعنی د انسان په واسطه باندې د هاضمې د لارې وخوړل شي، که چیرې په هاضمې سیستم کې زخم نه وي او یا هم وینې ته داخل نشي، دا بې ضرره دي. خو که چیرې وینې ته داخل شي بیا انسان ته مشکل پیښ وي. د زهري مارانو په پاسنۍ ژامه کې زهري غدې شتون لري چې د زهري غاښونو یا فنګ سره کم شدي وصل شوي دي. د مار د زهرو شدت نظر مارانو ته توپیر لري. د کبرا د مار زهر چې دی هغه د ښکار شوي یا چیچل شوي حیوان تنفسي مرکز فلجوي. او د ځینو مارانو زهر زړه او عصبي سیستم ته زیان رسوي. یعنی د مارانو زهر د مارانو په ډول پورې اړه لري. هغه ماران چې زهر او قوت یې ډېر دی، لکه د کبرا مار چې موږ تاسو وی د چیچل شوی حیوان کوم ځای خرابوي؟ کوم ځای ته تاوان شوي؟ آفرین، ډېر ښه. تنفسي سیستم مرکز سره کم کوي، هغه فلجوي. او راځو د مار د سر جوړښت یا برخه ته چې د مار جوړښت په سر کې چې کوم تاسو ته معلومیږي د څه ډول جوړښت لري. آیا د سر په برخه کې کوم جوړښتونه دي؟ تاسو وګورئ د سر په مخکینۍ برخه کې د پوزې سوري، د زهرو مجرا لار او همدارنګه د زهرو غده. دغه د زهرو غده چې د داسې د مجرا یا د لارې په واسطه باندې د دغو زهرو د غاښونو سره کم شوی وصل شوی ده. د زهرو د غاښو په مخکینۍ برخه کې د زهرو سوري دي او همدارنګه دغه چې دي دا د زهري غاښ دي یا د زهرو غاښونه دي یا فنګ چې موږ تاسو وی چې ځینې ماران په مخکینۍ او ځینې د خولې په شاتنۍ برخه کې لري. او همدارنګه چې دي ژبه ده چې د غذایي موادو پرانیول او تیرولو کې د څخه کار اخلي. دا د موږ تاسو د نن ورځې درس چې له څه څخه شروع کړو؟ آفرین، له کیشپانو څخه. کیشپان هم څه ډول حیوانات دي؟ څخیدونکي. په دوه ډول دي، په وچه او اوبو کې ژوند کا. صحیح ده. بدن یې د دوو هډوکو د دوو کلکو کاسو په واسطه باندې پکړل شوی دی. سر، پښې او لکۍ د حرکت په وخت کې سره کم کیږي، د دوی څخه راوځي. په وچه کې هګۍ اچوي، مختلف ډولونه لري. افریقایي کشپان چې 3 مترو پرې رسیږي. له هغې څخه موږ تاسو مارانو ته راغلو. ماران چې دي تاسو لیدلی دي اوږد کپړی جوړښت لري، نه د کړیو شمېر یې د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. بې پښو دي، سترګې زیږمې نه لري، د ذایقې حس نه لري، خوراکي ژوي نشي ژولی، خوا یې تېروي. آفرین. زهري ماران موږ تاسو بیا چې ولوسل چې دا غوښه خوړونکی حیوان دی یا غوښه خوړونکی څښیدونکی دی. زهري ماران د فنګ په نامه جوړښت لري په پاسنۍ ژامه کې.
او همدارنګه هګۍ اچوي. کارپ او کبرا چې وو هغه څه ډول وو؟ هغه ډېر قوي زهري ماران وو. وروسته موږ او تاسې د زهرو له مخې ماران وویشل چې په څو ډوله باندې وو. آفرین. کوم وو؟ په 3 ډوله. آفرین. کوم؟ ساده هغه زهري ماران چې زهري غاښونه یې په مخکینۍ برخه کې او هغه زهري ماران چې زهري یا انیاب غاښونه یې په وروستنۍ برخه کې وي. ډېر ښه. همدارنګه موږ تاسې زهر وپېژندل او د هغې څخه وروسته موږ او تاسې د مار د سر یا اناتومي مو ولوسته چې څه ډول جوړښتونه پکې شتون لري. راځو د درس وروستۍ برخې ته. په وروستۍ برخه کې هم د تیر په څېر څه شی شتون لري؟ آفرین. پوښتنې. اوله پوښتنه دا ده چې کیشپ یا د کیشپ پښو څو ګوتې لري؟ په اول ځواب کې لیکل شوي 3، په دویم کې لیکل شوي 4، په دریم کې لیکل شوي 2 او په پنځم کې په څلورم کې لیکل شوي 5. همدارنګه دویمه پوښتنه د کبرا مار زهر د چیچل شوي حیوان د بدن کوم سیستم زیانمنوي یا یې فلجوي؟ اول عصبي سیستم، دویم تنفسي سیستم، دریم هضمي سیستم، څلورم هم د وینې دوران. تاسو به د درس او ویډیو په لیدلو سره دغه پوښتنو ته ځواب پیدا کړی وي. دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس. تر بیا مو په لوی الله سپارم. الله تعالی مو مل او ملګری شه.